بېوسه مینه د ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ پلنګه کېناستمه ناڅاپه ډب ډب شو چاور د کوڅې وډبه او مور مې وې زوی ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما د خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مورې راپاڅېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کو ما ویل څه راوړم وړکه ګوډه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم خپې بله خپې او سرتور سر و لیونۍ ولاړه ما لا څه وی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا نامه اخلي او خیرې کوي چې خدای دې ورک کړي په تعویذونو او ساختونو یې راله لور غرقه کړه بس زه پخه راغلم ما کور پرېښو ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي ما ویلې نه لیونۍ دا څه کې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او کور ښه په ارام وده شه سهار که ژوند نو په دې به بیا خبره کوو تا په ژړا شو ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا تړله څه خبرو په تلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهار چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک بار چې ورسره دې دومره وخت تېر کړو ملنګ نه اوسو ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بالښته بیت الله سملاستم او بیا په ځان باندې پوه نه شوم موده شوی سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوف کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسمه اودس وکړمه مونځ وکړمه په دې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګې ملا صاحب ووی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زمونږ د کلي د فلانکي لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړې خوب وینمه چې دروازې ته مې نظر شولو نو مور مې راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوه خیر دی نن ګوډ له مزه نن د مړي ځای ته ورشه مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلم هلته چې ورغلم یو شور و یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې کړې چې لیونۍ پاسه که نه ځای راجارو که او بیا لوښې د ټول کور ووینځه پلار له جامې دې ورکه رونو ته دې چای کېږده او زما وړې زما خوږې لورې راپاسه که نه مورې په کور کې ژړل پلار یې په کوڅه کې ژړل وروڼه یې زلمي و خو هغه هم په پرده کې ژړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفه ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته و قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته وویې چې سیاد شاهي ته نه یې خبر ما ویلې نه خدایږو ته مې لږ شان پوه که که نه هغه وی خلک وایي دا چې و په چا مین هغه سپېره هغه بدبخته دی له زړه مات خدای د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده نو دې په دغه وجه زهر وڅکل ځان یې مرګ د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله سبا چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي ما وی پښتون یمه په ژوند درله زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړمه نو تا سره یو ځای به شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته زه په دنیا څه کومه کور ته چې راغلم نو مور مې په ژړا کې ووی زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرمه ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې مه وایه ته ګاډی مې راوستو زر مې اسپتال ته بوتله په اسپتال کې ډاکټرانو ورله چیکپ وکړو ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځې په اسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې را سره غم د خپلې مور و رانه هر څه هیرو د لیونۍ دپاره مړ نه شوم او د خپلې مور ژوند څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره